Class 10th Mathematics Exercise 2.2 Question number 1. Without solving the equation, find the sum and product of the roots. د دې نه مخکې لږ غونته کې له تیوري وایو راځو بیا دې کوېسچن طرف ته چې چپټر نمبر 2 مونږ سټارټ کوو نو د هغې په شروع کې مونږه ډسکریمیننټ والا کنسپټ ووي او ډسکریمیننټ په مدد سره مونږه نیچر اف د روټ هغه فایند کوو. د دې نه مخکې چپټر کې مونږ د کوادریټک ایکویشن سلوشن هغه زده کو چې مونږ په درې میتھډز باندې دې سولف کولی شو او د هغې درو میتھډز په مدد سره مونږه 2 میکزیمم روټس چې یو ایکس سپوز کوي A او د ایکس بله ویلیو B هغه مونږ سره راتلی شي هغه مونږ سره پوسیبل ویلیوز دي. چې کله مونږ چپټر نمبر 2 شروع کو نو په هغې کې مونږه دا پروسس سکیپ کو یعنی مونږ به سلوشن نه کوو او مونږ به د دې قابل یو چې مونږ د ډسکریمیننټ په مدد سره نیچر اف د روټس ووایو چې دا روټس مونږ سره راځي یعنی د ایکس دا ویلیو A او B نو چې د دې نیچر به څه وي مونږ د دې ویلو قابل شو حالانکه مونږ سلوشن نو کړی سلوشن به مونږ سکیپ کو او د ډسکریمیننټ په مدد سره مونږ نیچر فایند کو. اوس دې ځای کې مونږ سره یو بل پروسس سټارټ کیږي چې مونږ به سلوشن هم دلته کې له سکیپ کوو او بغیر د سلوشن کولو نه به مونږ د دې روټس چې مونږ سره کم راغلي دي دوه یعنی یو مونږ سره A دی او بله B ده په بوک کې دې ته د یو بلې ژبې الفابیټس ورکړي دي اساین کړي دي یو ته وایي الفا بلې ته وایي بیټا. نو مونږ سره سم اف د روټس پسې وي یعنی دا روټس چې مونږ سره راشي د ایکس دوه ویلیوز نو که چېرې مونږ دا پلس کو د دې نه به مونږ سره څه راځي نو زه دې ځای کې لیکلی شم الفا پلس بیټا یعنی دا هغه دوه روټس چې ما پلس کړل نو د دې نه به څه راځي دویم به مونږ وایو پراډکټ اف د روټس. بغیر د سلوشن کولو نه مونږ به چې دی د دې قابل یو چې دا ووایو چې دا الفا او بیټا زه ملټیپلای کړم نو د دې نه به ما سره څه راځي د الفا او د بیټا ویلیوز هغه ما ته پته نشته هغه به زه پته لګوم خو بیا چې کله سلوشن وشي البته د دې د پلس کولو نه او د دې ملټیپلای کولو نه به څه ریزلټ راځي نو هغه به زه بغیر د سلوشن کولو نه ویلی شم. اوس دا به مونږ څنګه وایو دې دپاره لږ غونته کېله تیوري نوره ایکسپلینډ کوو. د کوادریټک ایکویشن جنرال فارم مونږ ویلی دی چې مونږ سره د کوادریټک ایکویشن فارم سټینډرډ فارم سوري هغه دی AX سکویر AX square plus BX plus C equal to 0 او د دې لپاره د ټولو نه آسان بیسټ طریقه مونږ سره وا کوادریټک فارمولا چې په کوادریټک فارمولې مدد سره مونږ د دې دوه روټس فایند کولی شو. په دې کیس کې مونږ سره دا برابر دی لینیر کوفیشنټ یعنی ماینس B پلس انډر دی روټ B سکویر ماینس 4AC ډیوایډډ بای 2 انټو کوادریټک کوفیشنټ 2A. مونږ سره چې کوم کوادریټک ټرم دی د هغې کوفیشنټ A دی د لینیر ټرم مونږ سره B دی او C مونږ سره کانسټنټ دی. د ایکس مونږ سره یو ویلیو دا پاسیبل ده د ایکس مونږ سره سیکنډ ویلیو پاسیبل ده ماینس B ماینس انډر دی روټ B سکویر ماینس 4AC ډیوایډډ بای 2A. که چېرې زه سم اف د روټس فایند کوم نو سم اف د روټس فایند کولو دپاره به زه دا دواړه روټس خپله کې پلس کم. زه سپوز کوم چې ما سره یو ویلیو الفا ده او دا بله ویلیو دا مونږ سره بیټا ده نو که چېرې زه دا دواړه پلس کم نو ګورو چې مونږ سره د دې نه څه ریزلټ کې راځي. دې ځای کې به مونږ سره الفا پلس بیټا دی از ایکول ټو یو سایډ ته ولیکو او بل سایډ ته به دا ویلیوز پټ کو. یو ویلیو مونږ سره راغلی ده ماینس B پلس انډر دی روټ B سکویر ماینس 4AC ډیوایډډ بای 2A. منځ کې مونږ سره پلس دی او ورپسې له د بیټا په ځای باندې دا بله ویلیو به مونږه پټ کو نو دا به شي مونږ سره ماینس B ماینس انډر دی روټ B سکویر ماینس 4AC ډیوایډډ بای 2A. که تاسو لږ غونته کې غور سره وګورئ نو دا مونږ سره فریکشن ایډیشن جوړیږي ډینومینیټرز کې مونږ سره 2A دی لہذا دا زه کامن اخیستی شم نو ډینومینیټر کې به مونږ سره 2A شي د پاسه به ماینس B پلس انډر دی روټ B سکویر ماینس 4AC بشي
پلس ملټیپلای ماینس بشي نو دا بشي موږ سره ماینس بی ماینس انډر روټ بی سکویر ماینس 4 اے سی او ایز ا هول ډیوایډ کې به موږ سره راشي 2a. اوس که تاسو لږ غونته کې غور سره وګورئ نو دا پلس او دا ماینس والا ټرمز کینسل کیږي. د دې نه بعد موږ سره راځي ماینس بی او ماینس بی ډیوایډډ بای 2a. دا به شي موږ سره ماینس 2b ډیوایډډ بای ماینس 2a 2a کینسل شو او لاندې دا ډیویژن کې پلس 2a دی سوري. نو الفا پلس بیټا لیفټ سایډ ته نو دا به موږ سره راکوزیږي دا شانتي الفا پلس بیټا الفا پلس بیټا الفا پلس بیټا او دې ځای کې به موږ سره راشي الفا پلس بیټا از ایکول ټو ماینس بی بای اے او دې ته موږ وایو سم اف دی روټس. سم اف دی روټس فایند کولو مطلب دا دی چې موږ کوم سټینډرډ فارم کې ایکویشن لیکلو کوادریټک نو په هغې کې موږ سره بی دا کویفیشنٹ اف لینیر ټرم و او a چې دی نو دا موږ سره کویفیشنٹ اف کوادریټک. نو دا شو موږ سره سم اف دی روټ. پاتې شوه خبره د پراډکټ اف دی روټ. نو پراډکټ اف دی روټ دپاره هم مونږه دی ایکویشن کې پوټینګ به کوو خو د پلس په ځای به مونږ سره شي ملټیپلای. همدقه دوه روټس دي زه یې خپله کې ملټیپلای کوم نو دا به شي a ملټیپلای b از ایکول ټو د a په ځای باندې به شي مونږ سره ماینس b پلس انډر دی روټ b سکویر ماینس 4ac ډیوایډډ بای 2a ملټیپلای b په ځای به شي مونږ سره ماینس b ماینس انډر دی روټ b سکویر ماینس 4ac ډیوایډډ بای 2a. که تاسو دا ټرمز سپریټ کوئ یعنی جدا جدا کوئ نو ماینس بی یو ټرم دی دا بل ټرم دی دا یو ټرم دی دا بل ټرم دی. دغه شانتي ډیویژن کې موږ سره 2a دی. اوس دې ځای کې که زه ووایم چې د a په ځای ماینس بی دی د b په ځای دا انډر روټ والا پوره ټرم دی دغه شانتي دا a دی او دا b دی نو دا موږ سره a پلس b جوړیږي دا a ماینس b جوړیږي. موږ ویلي دي چې a پلس b ملټیپلای a ماینس b موږ سره د a سکویر ماینس b سکویر برابر دی. دې ځای کې به هم دغه فارموله زه اپلای کوم نو دا به شي ما سره a سکویر ماینس b سکویر ډیویژن کې به مونږ 2 ملټیپلای کړو نو دا به شي 4 او a انټو a نو a سکویر به شي ماینس b په ځای به شي پلس b سکویر ماینس به شي سکویر سکویر روټ کینسل شو ملټیپلای b سکویر به شي ماینس 4ac به شي ډیوایډډ بای 4a سکویر به شي b سکویر ماینس ملټیپلای که بریکټ سره نو ماینس b سکویر به شي پلس 4ac به شي ډیوایډډ بای 4a سکویر به شي. دا ما څنګه وکړو نو دا ماینس مې د پوره بریکټ سره ملټیپلای کو پلس b سکویر ماینس b سکویر مونږ سره کینسل شو 4ac به شي ډیویژن کې به راشي 4a سکویر 4 4 کینسل a او a سکویر کینسل شو دا راغی مونږ سره c بای a c مونږ سره کانسټنټ دی او a مونږ سره کویفیشنٹ اف کوادریټک ټرم دی. نو که چېرې تاسو نه کوېسچن کې دا غواړي چې پراډکټ اف دی روټس فایند کړئ نو دې ځای کې به مونږ الفا ملټیپلای بیټا یا پراډکټ اف دی روټس راکته کړو دا به مونږ سره برابر شي c بای a. اوس دا مونږ څنګه یوز کوو دواړه فارمولې نو دې دپاره راځو او کوېسچن طرف ته کوېسچن نمبر 1 کې په دې باندې زمونږ پریکټس به وشي. دا وه هغه تیوري کومه چې مونږ ووي دا سمري شوه ستاسو د تیورۍ. راځو کوېسچن نمبر 1 سلوشن طرف ته. کوېسچن نمبر 1 کې مونږ ته دا وایي چې فایند د سم اینډ پراډکټ اف دی روټس without solving them یعنی سلوشن مکوي او مونږ ته ډایرکټ ووایي چې د دې هغه روټس تاسو پلس کوئ نو د دې نه به څه راځي. پارټ نمبر 1 دپاره زه سلوشن کوم کوېسچن لیکم 4x سکویر ماینس 4x ماینس 3 equal to 0 by comparing with standard form. که څوک وایي چې یاره تاسو سټینډرډ فارم سره ولې کمپیر کوئ نو د دې وجه دا ده چې مونږ دا کوم ټرمز فایند کړل چې سم اف د روټس مونږ سره برابر دی د ماینس بی بای ا او پراډکټ مونږ سره برابر دی د سی بای ا نو هغه مونږ د سټینډرډ فارم دپاره کړو لہذا مونږ دا دې ځای کې سټینډرډ فارم سره کمپیر کوو
نو د A په ځای موږ سره 4 راغلی دی، د B په ځای موږ سره -4 راغلی دی او د C په ځای باندې -3 راغلی دی. sum of the roots موږ ویلی دی چې موږ سره برابر دی sum of the roots یا الفا پلس بیټا، هغه موږ ویلی دی چې موږ سره برابر راځي د -B/A. اوس د B په ځای باندې تاسو پټ کئ -4، د A په ځای باندې پټ کئ +4، نو ماینس انټو ماینس موږ سره راځي پلس او 4/4 به شي، نو دا به د 1 برابر شي، لہذا سم اف د روټس موږ سره د 1 برابر دی. دغه شانتي که چېرې پراډکټ اف د روټس خبره شي نو پراډکټ اف د روټس موږ سره برابر دی C/A. د C په ځای باندې خپله ویلیو پټ کئ نو -3 دی، د A په ځای خپله ویلیو پټ کئ 4 دی، نو پراډکټ اف د روټس موږ سره راغی -3/4. دا شو زمونږ هغه ریزلټس. انشاءالله چې تاسو په دې میتھډ باندې دا باقي 2 پارټس حل کئ نو هغه به هم صحیح راځي. لکه زه د دې ریزلټ ډایرکټ لیکم چې بیا تاسو پریکټس وکئ نو تاسو به هم ډایرکټ ریزلټ ویلی شئ. په دې کیس کې به موږ سره -B/A اپلای کئ نو -5/2 به شي سم اف د روټس. دغه شانتې پراډکټ اف د روټس په تاسو سره شي C/A د 3 برابر. په دې کیس کې به هم شي -2/3 او دې کیس کې به شي موږ سره 5/3. دا زمونږ هغه سلوشنز دي چې تاسو کله د دې پریکټس وکئ نو ډایرکټ به بیا تاسو ویلی شئ. نو دا و ایکسرسایز 2.3 کې کوېسچن نمبر 1 او دې سره دا نیسسري تیوري وه چې مونږ ووی